السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ملګری ادریس جمال او مونږ ته کوم د مردان احمد ناصر کلام را لېګلې چې خپل وړې لور بسمه ته ډالې کوي. کلام صدارنګ د نوم مې پزمک باندې لیکي بیا په خبره کاږي. نوم مې پزمک باندې لیکي بیا په خبره کاږي. دادا سیولې کوي غنه مې پزړه راکاږي. نوم مې پزمک باندې لیکي بیا په خبره کاږي. دادا سیولې کوي غنه مې پزړه راکاږي. پجړه مړ شوه هیروي مې نشي. پجړه مړ شوه هیروي مې نشي. اوس په تصویر باندې مې کرخه په غوسه راکاږي. ما به هم مړ کی پچا خپل به هم پاتې نشي. ما به هم مړ کی پچا خپل به هم پاتې نشي. زما نامه دی د کتاب په پاڼه نه راکاږي. دای عادت ته کنه شپه د ځوانې سوره ده. دای عادت ته کنه شپه د ځوانې سوره ده. کافر ځان پسې پلار لوپټه راکاږي. دای عادت ته کنه شپه د ځوانې سوره ده. کافر ځان پسې پلار لوپټه راکاږي. بنگړی مات کړل خو په چغو جړېدا. بنگړی مات کړل خو په چغو جړېدا. لاسونه اوس د ځواني مرګ یار په خزر راکاږي. راکړې نخې چې واپس غواړي مجبوره بوي. راکړې نخې چې واپس غواړي مجبوره بوي. رومال یې واغستو د لاسو مې ګوتمه راکاږي. هغه چې تلې سبلها مودې وشوي. هغه چې تلې سبلها مودې یو شوې. یادونه یې اوس هم را لپنج پسینه راکاږي. ګوهره ما د یار په سرو شونډو غزل ویلو. ګوهره ما د یار په سرو شونډو غزل ویلو. چا پکې وې هغه اوس هم دندا سره راکاږي. مننه شکریا احمد ناصر صاحب چې خپل وړې لور بسمه ته دا غزل ډالې کړې دي او امید در وکوم چې تاسو به هم خوښ شي وي. احمد ناصر صاحب په الله ګران شیخ خاد او باد سه هم دا شان زموږ پروګرام اوري او موږ ته پیغام را لګي.